السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو خدای چې ټول برات روغ او جوړ صحت په جامه کې په پټ سي دا د نظر بیا زه د پښتو ورانه یوټیوب چینل څخه تاسو سره د نن ورځې په ویډیو کې حاضر شوم. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته کوچستان کولای شو خپل موبایل هینګ کو یعنی جم کو بالکل لکاره وغورځو. دوستانو که چیرې تاسو ناڅوک سوالو کې تاسو نه درخواست کې تاسو د موبایل چې تاسو نه موبایل غواړئ تاسو موبایل کې هغه لاس وهي نو تاسو په دې باندې ډایري کې چې تاسو عکسونه تاسو فایلونه هغه خپل ځان ته ونړوي یا وینه ګوري تاسو کومه شخصي ډیټا نو په دې کار سره تاسو کولی شئ چې هغه خپل موبایل مو بالکل هینګ او جمپ پاتې کړي. یعنی دوستانو لنډ مثال دا چې ته کوم چې تاسو کله چاته موبایل ورکوي او تاسو نه غواړئ چې تاسو موبایل ته هغه لاسرسی ولري یا هغه تاسو فایلونه وګورئ تاسو عکسونه وګورئ تاسو ویډیوګانې وګورئ نو دوستانو تاسو که چیرې خپل موبایل ورکوي نو داسې حالت کې ورکړئ چې بالکل جمپ چې تاسو موبایل ته هغه لاسرسی ولري یا هغه تاسو فایلونه وګورئ تاسو عکسونه وګورئ تاسو ویډیوګانې وګورئ نو دوستانو تاسو که چیرې خپل موبایل ورکوي نو داسې حالت کې ورکړئ چې بالکل جمپ پاتې شي بالکل هینګ پاتې شي چې هغه ونه کړی شي چې تاسو موبایل کې کومه ډیټا چې تاسو فایلونه دي هغه وګورئ. نو دوستانو تاسو نه لنډ درخواست کیږي دا چې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوی راغلي یاست دا کوم ویډیو چې ګورئ د ورنلاین سره سبسکرایب بټن سره ووهئ او سره خوا کې د بیل آیکن هم ووهئ ترڅو زموږ هر ویډیو تاسو ټول نه مخکې ورسیږي. دوستانو زه ویډیو به نه اوږدوو چې څنګه کولی شو خپل موبایل یو چا په لاس کې جم یا هینګ پاتې کړو. دوستانو تاسو ډېر ساده او سمپل لاره ده نه انټرنیټ ته ضرورت شته دی نه کوم بل اپلیکیشن ته ضرورت شته. دوستانو یوازې تاسو غټ موبایلونه دي چې ایلس 9 تر A5 اویا پر او داسې نور G8 داسې نور نوي ماډلونه چې نن سبا افغانستان او دنیا ته راغلي دي نو په دې ماډلو کې تاسو کولی شئ په دې دوه کمال شي چې یو د دوه بټنو باندې چې یو هم بټن د دوستانو تاسو وینئ چې مابین بټن دی او بل چې دا پاور ډاون ده یعنی نه بخښنه غواړم کولی شئ په والیوم ډاون هم بټن سره خپل موبایل جم یا هینګ کړئ. نو دوستانو زه شروع کوم چې څنګه کولی شو داسې کار وکړو موږ چې خپل موبایل او چاته ورکړو او په اطمینان سره موږ هغه ته ورکړو او د موږ موبایل هینګ یا جم پاتې شي. نو ځان ټولو مخکې به تاسو راسئ سیټینګ ته کله چې سیټینګ ته راغلئ دوستانو تاسو به سیټینګ ته راشئ دلته به راسئ اکسیسیبیلیټي ته به راسئ اکسیسیبیلیټي ته کې به د باندې به کلیک وکړئ. دوستانو کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دلته تاسو ته یو بل انټرفیس راخلاصېږي دلته به په انټراکټ اینډ ډیکسټریټي باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو به دا آپشن فعاله کړئ انټراکشن کنټرول دا به تاسو دا فعاله کړئ. کله مو چې فعاله کړو دوستانو تاسو به بیرته بیک ته لاړ شئ. دوستانو تاسو ته ډېره اسانه او ساده طریقه ده تاسو به دوستانو والیوم ډاون او هم بټن دا به تاسو یو ځای سره جوړ کړئ یعنی د تقریبا د 50 ثانیو لپاره به کلک ونیسئ. کله مو چې ونیو دوستانو زه راځم دغه د دې نه داسې زګومه ښه دلته دوستانو موږ ته بلاک سکرین هم ووهلی ده. صحیح ده بلاک سکرین یې موږ باسو نو اوس مثلا تاسو غواړئ هر ځای چې تاسو غواړئ هغومره ځای سکرین تاسو هینګ کړئ یعنې تاسو کولی شئ خپل مشخص کوم فولډر چې یعنې هغه فولډر څوک ورته ونه وهلی شي یعنې هغه فولډر څو لاسرسی ونه لري شي هغه هم هینګ کولی شي مکمل سکرین هم کې هینګ کولی شئ جم کولی شئ. دلته دومره ساحه ورته ښیم چې دا موږ ته هینګ کړه دوستانو دا به داسې تاسو راوړئ او دلته به په ډن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ډن باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو موبایل بالکل کار کوي اوس تاسو وینئ چې کار کوي یعنې په دې رقم سره کار کوي خو مثلا تاسو ډیټا نه راخلاصېږي نو پاسه سیټینګ ته نشئ تللی دوستانو مثلا په باندې کلیک وکړو دلته راغلي مثال خبره ما په دې وای ټي سټوډیو باندې کار وکړو کلیک وکړو نو زه نشم کولی په دې وای ټي سټوډیو نه په هېڅ رقم زه نشم وتلی همدلته جمپ پاتې کېږم. تاسو وینئ دوستانو موږ موبایل همداسې جمپ پاتې شو هېڅ کوم کار نه کوي. دوستانو دوستانو اوس غواړو چې څنګه کولی شي بیرته یې ډسیبل کړو یعنې دا کوم آپشن چې ده موږ بیرته ډسیبل کړو تاسو به بیرته همدا رقم والیوم ډاون او هم بټن دا به یو ځای داسې 50 ثانیو دپاره ونیسئ. دوستانو تاسو وکتل چې کوم موږ هینګ آپشن چې هینګ جمع کېدو آپشن کې راوستلی و هغه له منځه لاړو